د ټال ناول 12مه برخه. بوډۍ سړه ساه وایسته. زویه، ارزو تر موږ ډېره مړه ده. بصیر حیرانې سترګې ور واړولې. بوډۍ وویل، دا نجلۍ په دومره غربت کې تر ما لوی زړه لري. پوهېږې زما په دومره دنیا کې په 10,000 اوس هم زړه در بدیږي. خو دا د ښځې د عملیات لپاره تر خپلې ترخوا هم تېره شوه. بصیر وخندل. ژړا یې بې څه نه وه. هو زویه، د مور، خور او ورور لوږه یې له ذهنه نه وځي، نو ته 10,000 ورنه اخلې؟ نه، ما ازمایله. بصیر وخندل. نو زه به ورته ووایم. نه، پرېږده چې څه کوي. بوډۍ غلې شوه. ویې ویل، نادیا مې لیدو ته رانغله. بصیر وویل، راځي، نن له اولادونو سره راځي. بصیر یوه شېبه له بوډۍ سره ناست و، بیا کار ته لاړ. بوډۍ سترګې پټې کړې. یو وخت پر ټنډه لوند تودوالی ولګېد. ور ویې کتل. د ارزو سترګې ډکې وې. له بوډۍ یې مچکه اخیستې وه. بوډۍ میز ته اشاره وکړه. ویې ویل، وارې وړه. ارزو پاکټ ور واخیست. ویده ښځه یې وښوروله. ښځې حیرانې سترګې ورته ونیولې. ارزو وویل، ها، عملیات دې وکړه. پاکټ یې د ښځې پر ټټر کېښود. بېرته بوډۍ ته ورغله. د هغې تنده یې خولې ته ورنږدې کړ. بوډۍ وخندل. دومره چاپلوسي مه کوه. ارزو په غریو کې وویل، ته خواږه یې. نه، 10,000 ستا وې. ارزو وخندل. نه، ښاغلی بصیر هم دا اوس راته وویل چې تنخوا دې نه درته ګرځوي. بوډۍ وویل، نو ځکه دې مچکه رانه واخیسته؟ نه، په قرآن کې دروغ درته ووایم. پیسې مې له زړه ورکولې. بوډۍ وویل، لوی زړه لرې. د ارزو سر وځړېد. نه، ټوله شپه مې اندېښنه کوله. په فکر کې څو وارې کور ته لاړم. هر وار به مور را باندې خپړې کړې. ویښته به یې راوشکول. نه به یې پرېښودلم. چیغې به مې وهلې. ویلې چې ها، دا د ورور له پلاستیکي شکېدلو څپلکو نه شرمېدې؟ له وړو تشکندو ته به یې ودرولم. خور ته به یې وروستم. ویل چې له ډېرو خامکو سم څه نه ویني. دومره پیسې نشته چې د سترګو ډاکټر ته یې ورولو. وروسته به یې خپلې ګوتې راوښودې. ګوتې یې د کار د ستنو له لاسه سورۍ سورۍ وې. ارزو غلې شوه. ویې ویل، سمه پښېمانه شوم. خو بیا مې د سهار د لمانځه په منځ کې پرتې ښځې ته وکتل. نه مې ورته کتل. لمونځ خرابېده، خو له واکه مې ووتل. د هغې اوښکو راته وویل چې ځان په خدای وسپاره. دا دومره وخت چې خدای ساتلی وو، اوس به هم له لوږې نه مرو. ارزو غلې شوه. سر یې وځړېد. بوډۍ د نجلۍ لاس خپلو شونډو ته ورنږدې کړ. ارزو په بیړه لاس ترې کش کړ. بوډۍ په ژړغوني غږ وویل، لاس دې راکه. نجلۍ لړزانده لاس ور وغځاوه. بوډۍ د هغې پر ډنګر لاس شونډې کېښودې. ورو یې وویل، ته زړه لرې، واقعي زړه، ژوندی او له مینې ډک زړه. خو زموږ په سینو کې یوازې یو پاو بې حسه غوښه پرته ده. غرمه نادیه له خپلو اولادونو سره راغله. نیم ساعت له بوډۍ سره ول. بېرته لاړل. مازدیګر یې چې هغه ښځه عملیات ته یوړه. 3 ساعته وروسته یې بېرته پر کټ پرېیسته. د بې سده ښځې له سره سپینه ټوټه تاو وه. ماخوستن د ښځې پېغله لور د بوډۍ پر پښو ور پرېوته. دعاوې یې کولې. د خپلې مور ژوند یې د بوډۍ لوره یې نه ګڼله. خو بوډۍ ور یاده کړه چې دا دومره پوست زړه نه لري. پیسې ارزو ورکړې. بوډۍ 2 ورځې وروسته له شفاخانې ووته. ارزو خپل کټ د بوډۍ کوټې ته وروړ. دلیل یې دا و چې هغه له شفاخانې نه وې راوتلې وه. د شپې به پام پرې کوي. نجلۍ او بوډۍ د پخوا غوندې نیمه ورځ لمر ته وتې. د ارزو غږېدا به کله کله د بوډۍ په خندا کې ورکه شوه. هفته لا نه ووتلې چې بخ بیبي راغله. له بصیر سره وغږېده. ویل چې د ارزو مور سخته ناروغه ده. مرګ ژوند پیښیږي. نجلۍ باید ورشي. ارزو سهار وخته د خپلې ترور سره په موټر کې کېناسته. په لاره کې جنګ و. ماسپښین کلي ته ورسېدل. نجلۍ وار له واره خپل ورور ولید. په خاورو کې ناست و. له ځان سره یې مردکۍ کولې. ماشوم ور وکتل. منډه یې ور واخیسته. د نجلۍ تور رڼو یې غبرګواړه لاسونه تاو کړل. ارزو بکس کېښود. ټیټه شوه. د کوچني له چاودې سپېره بغوره یو کلکه مچکه واخیسته. کوچني په خوند وویل، لینده دې راته راوړه. ارزو وویل،
تر لیندۍ مې ښه شی درته راوړی. د جارو غږ راغی. ارزو سر پورته کړ. د دالان له خړې دریسې خړې خاورې راوتلې. دا له ترور سره چوترې ته وخته. له دالانه یوه پیغله راووته. په لاس کې نیولې جارو ترې ولوېده. منډه یې ور واخیسته. ارزو یې په غېږ کې ونیوله. پیغلې په غریو کې وویل ادې ښه نه ده. ارزو له بخ بیبي سره کوټې ته ورغله. ډنګره ښځه پټې سترګې پرته وه. بخ بیبي ورو وویل موږ راغلو. ښځې بېسېکه سترګې رڼې کړې. پر څنګلو یې زور ور وست. خو ارزو ټیټه شوه. ښی لاس یې د ډنګرې ښځې تر ولیو لاندې کړ. د هغې سر یې پر خپل ټټر پورې ولګاوه. یو دم یې وژړل. ښځې په غریو کې وویل ښه یم لیونۍ. ښځه غلې شوه. وروسته یې په ژړا کې وخندل. سا دې را بنده کړه. ارزو د ښځې سر ټینګ په غېږ کې نیولی و. د هغې له ککر یې خپل لوند بغور نه جلا کوه. ښځې په هماغه حال کې د بخ بیبي لاس په خپل لاس کې ونیو. بخ بیبي په بل لاس ارزو تر ولیو کش کړه. ورو یې وویل مور دې مه په عذابوه. ارزو شاته شوه. ښځې خپلې لور ته وکتل. ویې خندل چې هغه شوي یې. ارزو بیرته پر خپله مور ور پرېوته. بخ بیبي په سخته ترې جلا کړه. پیغلې ډوډۍ راوړه. هګۍ وې. بخ بیبي غټې ګولۍ کولې. په ډکه خوله ناروغې ښځې ته غږېده. خو ارزو یوازې خپلې مور ته کتل. ارزو غاب او دسترخوان ور ټول کړل. له مشرې خور سره دالان ته لاړه. د هغې له خبرو پوه شوه چې مور یې یوه هفته په سخته تبه کې سوځي. د ولاړېدو نه ده. دومره څه نشته چې ډاکټر ته لاړه شي. ارزو بیرته کوټې ته ورغله. ورور یې بکس ته وچې سترګې نیولې وې. ارزو بکس خلاص کړ. یو کوچنی موټر یې راویست. موټر بطرۍ خوړې. ریموټ هرې خوا ته ګرځاوه. بخ بیبي په خوند وویل دا د میرمن رقیې زوی ورته راوړ. ماښام له کوره ووت. ویل چې لیندې نه کړه پیدا. ماشوم موټر ور واخیست. په خوشحالۍ د باندې ووت. له چوترې یې کوټې ته نارې راتلې. ټول ماخوستن تر ناوخته ناست ول. ارزو مور او خور ته د بوډۍ د لمسیانو کیسې کولې. ویلې چې لکه ماشیني چرګوړي داسې دي. کشې او کړې نه پیژنې. هیڅ خبرې نه کوي. ټوله ورځ یا تلویزیون ته ناست وي یا موبایل ګوري. 12 بجې بخ بیبي د ارزو له خور سره بلې کوټې ته لاړه. ارزو له بکسه پاکټ راویست. پیسې یې وګڼلې. حیرانه شوه. بصیر د 100,000 افغانیو پر ځای 50,000 ورته ایښې وې. مور او لور تر نیمې شپې ویښ ول. ارزو له بوډۍ د هغې له زوی او اشپزې خوشحاله وه. ان د خدمتګارې صفت یې هم وکړ. ویل چې اوس ډېر کار نه ورباندې کوي. ارزو سهار وخته کلي ته ووته. یو کلیوالي موټر درلود. هر سهار به یې کلیوال د ولسوالۍ تر بازاره رسول. مازدیګر به هم موټر ډک راته. ارزو د تګ راتګ کرایه ورسره خلاصه کړه. 7 بجې بخ بیبي له خپلې ناروغې خور سره بازار ته لاړه. غرمه له ډکې خلطې دوا سره بیرته راغلې. بل سهار بخ بیبي بیرته کابل ته لاړه. ارزو په هماغه ورځ د کلیوالو پورونه خلاص کړل. دوا او پورونه یوازې 2800 افغانۍ ور پرېښودې. بل سهار له خپلې خور سره د کور زړې بړستنې او توشکې لمر ته هوارې کړې. د بوډۍ خبره یې کوله. ویل چې لمر د بړستنو او توشکو میکروبونه وژني. بیا یې خپل ورور ولمباوه. مور ته یې اوبه ور تودې کړې. ښځه تشناب ته نه تله. خو ارزو مجبوره کړه. ویل چې پاک ځان نه ناروغه کیږي. غرمه لمر ته د مور چوټې ور وبدلې. دا خوشحاله وه. مور یې له څو ورځو وروسته څو ګولۍ وریجې وخوړې. دوی به د شپې تر ناوخته ناست ول. غږېدل به، خندل به یې. خو په 5مه ورځ د بخ بیبي ناڅاپي راتګ حیران کړل. بخ بیبي ویل چې بوډۍ له ارزو پرته طاقت نشي کولی. ارزو خپه وه. ژړلې. ویل چې ادې به څنګه په ناروغۍ کې پرېږدم. خو مور سپکه کړه. ورته ویل چې اوس ښه ده. ماخوستن د مور په نرۍ کمپله کې ورننوته. د هغې تر خولې غاړې لاس راتاو کړ. یو دم یې وژړل. ښځې په ژړغوني غږ وویل بچی مجبوره یو، خو زه تا په دې حال نشم پرېښودلی. ښځه غري واخیسته. ښه یم، له دوا سره مې فرق کړی. غلې شوه. ویې ویل له تا پرته مې بله تمه نشته. خور او ورور ته دې وګوره. که دې پیسې نه وې راوړې، خدای که بیا چا پور را سره کړی وای. ارزو خپلې مور ته نوره هم ور وښویده. د هغې پر ککر یې شونډې کېښودې. ښځې وویل غوا وچه ده.
علي ګل اکا ویل چې خپله غوا در سره بدلوم، خو 100,000 سر غواړي. غوا ښه ده، که په 2 میاشتو کې 100,000 راوړې ډوډۍ به مو بیرته لنده شي. ارزو سهار وختي په ژړا له کوره ووته. غرمه کابل ته ورسېدل. 12 بجې د بوډۍ په کوټه کې بکس کېښود. بوډۍ نه وه. خدمتګارې ورته وویل چې له نادیې سره شبخانې ته تللې ده. نجلۍ اشپزې ته ورغله. هغې په غېږ کې ونیوله. دواړه کېناستې. اشپزې د نجلۍ د مور د صحت پوښتنه وکړه. بخ بیبي له ډوډۍ وروسته خپل کور ته لاړه. ماسپښینې بوډۍ راوسته. ټنډه یې تروه وه. ارزو ته یې لاس ورنه کړ. ارزو یوه شیبه کېناسته، خو بوډۍ یوازې تر کړکۍ ورهاخوا په ونه کې رنګ وهلو مڼو ته کتل. ارزو اشپزې ته ورغله. هغې کچالو سپینول. ارزو وویل ترور مې دروغ ویل؟ اشپزې ور وکتل. ارزو وویل میرمن کله راپسې خفه ده، په تریو تندې راته وویل چې ورکه شه. اشپزې وویل کله کله ورکه شه، دا معنا چې تر هر وخته ډېر ضرورت درته لرم. ځینې خبرې نه ویل کېږي، له ویلو پرته باید ورباندې پوه شې. میرمن رقیه له تا پرته ګزاره نشي کولی. دې ته وابستګي وایي. تر مینې پورته ده. منه اوس ته د هغې وجود یې. له تا پرته ژوند نه ژوند، په خوب، ویښه، خوراک، څښاک، تلویزیون، کتاب ویني. یو ځل مې چای وروړ، په خوب کې یادولې، ویل چې ارزو سر راغوړوه. 2 ورځې مخکې بصیر راته ودرېد، ویل چې څه وکم، ابۍ ژاړي، ارزو غواړي. اشپزه غلې شوه. پوست کړې ډکه جالۍ کچالو یې اوبو ته ونیول. ویې ویل میرمن له تا پرته خفه ده چې ولې دې یوازې پرېښې وه. د کار په خاطر نه، بل چا به هم کړی وای. خبره د ګرانښت ده. کله کله له یو چا خفه کېدل د ګرانښت وروستی حد وي. غلې شوه. ویې ویل هله یوه پیاله چای وروړه. ارزو له پتنوس سره کوټې ته ورغله. بوډۍ هماغسې د مڼې ونې ته کتل. ارزو وویل چای واچوم؟ بوډۍ غږ ونه کړ. ارزو پیاله ډکه کړه. دا بوډۍ تر څنګ پر کټ کېناسته. سر یې وځړېد. بوډۍ په غریب کې وویل نه بتلې. ارزو سر پورته کړ. بوډۍ هماغسې د مڼې ونې ته کتل. ارزو وویل مور مې ښه نه وه. بوډۍ یودم وژړل. نو زه کله ښه یم؟ ارزو ودرېده. د بوډۍ سر یې پر خپل ټټر پورې ونیو. بوډۍ په ژړا کې وویل ویدېږم. بوډۍ پرېوته. ارزو روجایي پرې کش کړه. د باندې ووته. بکس خلاص کړ. خدمتګارې ته ورغله. هغې المارۍ پاکوله. ارزو وویل دا مې تا ته راوړي. خدمتګارې ور وکتل. نجلۍ په روڼ پلاستیک کې څو تک سپین کورت ورته نیولي وو. خدمتګارې پلاستیک ور واخیست. کورتو ته یې وکتل. ارزو وویل پاک دی. له تاج ملوکه مې واخیستل. زموږ همسایه دی. کورت په جالۍ کې لمر تږدي. خدمتګارې په بیړه پلاستیک خلاص کړ. د کورت یوه وړه ټوټه یې خولې ته واچوله. سترګې یې ډکې وې. د نجلۍ پر سر یې لاس تېر کړ. ارزو د اشپزې برخه هم وروړه. پاتې کورت یې نادې، مریم او جاوید ته وساتل.